د هلمند رادیو قدرمن اوریدونکو او د ونی باس خبرونې ګران مینوالو ستړي مسي هله د جوړ او روغ وایس د ونی باس خبرونې ته شراغلاس د ځل د مخدره موادو په تړاو د هلمند د نوموتو دیني علماو نظرونه خو دا چې مخدره موادو کښت قاچاق پیر او پلور د اسلام له نظره څه ډول دي او په دې اړه څه حکم سوی دي نو پر همدې مسله د دوه تنو جیل علماء کرام هر لکه شیخ محمد سیدی صاحب او مولوی محمد نسیم حکیمی صاحب دوړ منونو ته شراغلاس وای شیخ صاحب پیر بل تاسو کو چې د مواد مخدر حکم د اسلام له نظره څه دي الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قدرمن همدرد صاحب د مخدره موادو حکم د اسلام د نظر څخه هغه کې ډیر لوی تحقیق ستا خدا چې زموږ او ستاسو خبرونه د لوی تحقیق توان نه لري نو مخدره مواد یا هغه نشئی مواد یا هغه مسکر مواد دا بعضی د سدي چې هغه منسوسی حرام دي لکه شراب بعضی د سوي چې منسوسی حرام نه وي خو د ضرر په وجه باندې حرام وي خو چې کله د امرا او امر هغه ور سره ملګری شي نو دا منسوسی حرام ګرځي نو د اسلام د نظر څخه لکه مخکې چې می حدیث درته وایا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها روایت دی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن كل مسکر ومفتر نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه کړی دی د هر سکر یا نشه راوستون کې شي څخه او د هر سستون کې شي څخه کم څه چې پتور او ارتخاء د اعضاء راولي او انسان د خپل اصلي حالت څخه اړوي او بل حالت ته نو د اسلام د نظر څخه د دې حکم هغه د حرمت حکم دی او د حرام دی د مواد مخدر زیانونه څه دي ټولنې ته شیخ صاحب د مواد مخدر زیانونه او ټولنې ته علماء کرامو خورا ډیر راخیستي دي مواد مخدر یا هغه مواد چې هغه نشه راوستون کی وي او عقل ګډون کی وي او عقل د مابین څخه وړون کی وي هغه ک افیون تاریاک وي ک هغه بنګي وي هغه ک نور نشئی ګولی وي یعنی سبا چې په دنیا کې کاریږي د دې ضرر په دنیا کې هغه ډیر دی اصلي کې خو یو د عادت چې دی یا کوم نشه چې بدن ته ورځي دا د خبایث محرمه وسخه ده په کتاب باندې او په سنت باندې لکه مخکې چې می حدیث درته وایا دوم دا دی چې دا بدن ته ضرر رسوي د اتباع په نظر باندې هغه ضرر بیان دی شک پدې کې نشته شبهه پدې کې نشته حکما علما لیکي اتباع لیکي د سرطان ناروغي چې نن په سنن سبا په دنیا کې مهلکه ناروغي ده اکثر او اغلب د سرطان ناروغي هغه دغه نشئی مواد څخه یا د نشئی ګولیو څخه یا د نشئی دودونو څخه یا د مخدره مواد څخه پیښیږي دا رنګ د زړه مریضي او دا رنګ د سږو مریضي او دا رنګ د انسان په بدن کې ضعف دا دغه مواد څخه پیښیږي او هم دا رنګ دغه خبيث دود دا هغه د انسان د طبيعت د پاره هغه منکر عمل دی خاص کر هغه څوک چې هغه د یو بل مسلمان سره یو ځای کیږي د مثال په توګه په ټولنه کې موږ او تاسو بعضی بیبیان لري د خپل بیبي سره یو سړی دی په نشئی موادو باندې روج دی یعنی سیګریټس کوي یا نسوار کوي په اصطلاح باندې دغه نږدې شي چې سیګریټ او نسوار دی د دیو د خولي بیزي د خپل د بیبي سره یو ځای کیږي د خولي بیزي هغه ته ضرر رسوي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ویلا ضرر ولا ضرر په اسلام نه به خپل ځان ته ضرر رسوي او نه به بل ته ضرر رسوي او دا رنګ د یو مسلمان سره یو ځای کیږي په لمانځه باندې یو ځای کیږي ان زموږ شریعت مقدسات دغه چې په خلو بیزنی کوي نبی کریم علیه السلام وایي چې ویزه
خوړلې وي ویژه حال دا چې دا یو حرام شی هم نه دی یا یې پیاز خوړلې وي یا ګندنه خوړلې وي هغه د مسجد ته نه راځي د دې په خاطر چې مسلمان د ملاقات په وجه باندې هغه په ضرر کیږي او هغه لمونځ یا هغه جماعت یا هغه عبادت هغه د ستونزو سره مخ کیږي او دغه دود چې دی د دې څخه کرام الکاتبین په شریعت مقدسه کې او د شنور ملائکه هغه د دې څخه په عذابیږي ځکه یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دغه ترکاری رانږدې سولې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هغه ترکاری پرې ولې صحابه کرام پوښتنه ځینې وکړله چې ته نه خورې آیا دا حرام دی نبی کریم علیه السلام ورته وویل چې نه حرام نه دی بلکې د هغه چا سره زما ملاقات دی چې د کم چا سره ستاسو ملاقات نه دی چې هغه ملائکه وي دي نو دا که چرس دی او هغه که تاریاک دی او هغه که هیروین دی او هغه که نور ټابلیټګا او ګولۍ او بل شی دی دا مضر بویونه لري مضر دودونه یا مضر بویونه هغه ملائکه وي ځینې فاضابیږي د مسلمان دپاره دا مناسبه نه ده چې یو مسلمان ځینې ضرر پیدا کړي نو دا خو بیخي مناسبه نه ده چې د الله عز وجل ملائکه وي کرام الکاتبین هغه د ده څخه په عذاب شي او دارنګه پنځم ضرر یې دا دی دخان مغدر دی په دین د صاحب باندې ځکه دی د هغه مسالکو د هغه لارو څخه بیایي چې په هغه لاره باندې دی ارتقا کوي موږ او تاسو په ټولنه کې مسجد کې چې چمپل ورک شي نو بیا پوښتنه کوي چې چمپل چا وړی دی ولا په کلي کې پلانې هیروین والا دی دا پلانې روینی دی پلانې روینی به وړي وي پلانې چرسي دی پلانې چرسي به وړي وي سم د عزت سړی دی انسان دی با کرامت دی خو لیکن د خلقو په سترګو کې هغه دومره یو ذلیله خوار او بې عزته وښکارېږي چې خلق غلاوي هم پر ده تاوانوي او د کلي فساد او د مسجد فساد او مصیبت او مشکلات هم ته د تر غاړه پورې وي او په ټولنه کې خلق ورته د قدر په سترګه باندې نه ګوري هغه انساني کرامت ته بالکل هغه د منځه څخه ځي او دارنګه افساد د جسم او د بدن جسم فاسدیږي او بدن فاسدیږي او دارنګه بدن همیشه سست وي او دارنګه اسراف او تبذیر کوي د ډیر همدرد صاحب خلق راغلي دي ادب دی زنان از مشکور ته راغلي دي او شکایت تخپل خاوندانو سره ته کړی دي چې زما په کور کې چې کم زما زیورات دي زما خاوند هغه خرڅ کړی دي او په دې باندې خپل ځان ته هیروین رانیولې دي زما د کور بسترې خرڅ کړی دي او په دې باندې هیروین راونی دي زما هغه د اغوستلو جامې خرڅ کړی دي او په هغه باندې ځان ته هیروین رانیولې دي ګوره دا څومره غټ فساد او فتنه ده چې د خپلې بیبي شان خرڅوي د دې په خاطر باندې چې هیروین رانیسي کچېرې دی هیروین والا نشي نو بیا به د عظیم فساد او دوی لوی فساد د ده سره نه وي او دارنګه نور زیانونه هم په ټولنه او په شریعت مقدسه کې لري نو مطلب دا دی چې په شریعت مقدسه کې که یو سړی دې ته فکر وکړي چې د دې څومره لوی تاوانونه دي نو د هغه څخه باید خپل ځان هغه او خپل بچي او خپل کورنۍ هغه ځینې وساتي تر څو پورې چې په دغه ناوړه عمل باندې اخته نشي ډېره مننه کوم شیخ صاحب کور مودان مولوي صاحب حکیمي آیا اسلامي امارت چې نشي توکي بند کړي د ټولنې ته نه رسېدلې ده او که نه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اگران همدار صاحب د ملي رادیو ټول اوریدونکو ته زما هیلي او سلامونه اما بعد تاسو د پښتني په جواب کې به همدار صاحب موږ درو ټکو ته اشاره وکړو یو دا ټکی دی چې دغه مواد مخدره د شریعت دروګه څخه د دې د مثال په تور باندې حلالوالی او حراموالی سره کم دی یو نقطه او دوهمه نقطه دا ده چې د دې قاچاق څنګه دی د دوی نقطې درېمه نقطه چې زه غواړم چې په دې باندې بیان درته وکړم هغه دا ده چې هغه کس چې دی پیالن په روینو په کوکاکینو یا په چرسو یا په شیشې یا په دې شیانو باندې اخته وي دغه کس ته باید موږ تعزیر ورکړو او که په دې باندې حد عملي کړو درې شانس وله نو اولینه خبره همدر صاحب
اوله موضوع دا چې دغه تریاک د اسلام د شریعت د مقدس نظر څخه د تریاکو کرل او د دې کښ کول او پاتې سو دا څنګه دی، یعنی آیا دا حلال دی که دا حرام دی، او د خلکو ذهنو ته په دې بابت باندې مختلف خبرې رسېدلې دي. اکثره علما تقریبا په بعض ځایو کې هغه د دې د جواز خبرې کوي، او یا خلک دا وایي چې د مثال په تور باندې مخته دا شی جایز وو، اوس بیا د مثال په تور باندې ولې ناجایز وګرځېدی، مخته چې امارت نور راغلی شی جایز وو اوس ولې ناجایز وګرځېدی. یعنی دلته د اسلام په خلکو باندې موږ اړه نه لرو، د اسلام د طریقه څخه، د اسلام د زموږ تاسې د فقه حنفي څخه او پاتې سو زموږ تاسې د شریعت مقدسه او د فقه حنفي د طریقه څخه د دې لپاره دلایل موږ څه لرو. خبره دا ده همدرد صاحب، هغه کسان چې دغه کښ باندې تر اوسه پرې مشکوکه دي او یا داسې وایي چې د مثال په تور باندې د دې د حلال او د حرام په اړه باندې خبره شته، او یا د مثال په تور باندې خلک داسې وایي چې وایي تر اوسه پرې پر تریاکو باندې نص نشته، دلیل نشته. صحیح سو. موږ په حدیث کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام راځي، جناب پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د ربا په باب کې 6 شیان ذکر شوي دي په حدیث مبارک کې. 6 شیان ذکر شوي دي. اوس هغه 6 شیان خو ته پرېږده، خو هر چاته معلوم دي او فاته سو د هغو څخه ماس یوه. اوس که چیرې داسې پېښ شي چې د مثال په طور باندې زه راولاړ سم یو چاته معاش اضافه ورکومه، نیمن معاش په یو من معاش باندې ورکوم، دا جواز لري که نه لري؟ حالانکه په دې کې خو نص نه دی راغلی. نو داسې خو ډېر شیان دي چې موږ په هغه کې نص نه لرو، لیکن د هغو حرمت ثابت دی. صحیح سو. نو دغه رقم علی هذا القیاس ساریه کم دا رقم دی، که په دې کې نص نه دی راغلی، د دې د حرمت دپاره یو دلیل دا دی چې دا بذاته خپل ضرر دی، یعنی ضرر بعینه لري. ضرر بعینه دا معنا لري چې دی خپل دغه تریاک راواخه، د دې څخه وروسته شیشه راواخه، د دې څخه وروسته کوکاکین راواخه، د دوی څخه چې کم شیان تولید سوي او جوړ سوي شیان چې راواخي، دا خپل د دوی بذاته یعنی بعینه یو چاته ضرر رسوي. نو دا چې بعینه یو چاته ضرر رسوي په دې خاطر باندې چې دوی سبب خپل بعینه د دوی ذات سبب د ضرر دی، په دې خاطر باندې حرام دی. یو دلیل. دوهم دلیل د دې دا دی چې موږ د دې عالمي تجارت نه لرو. هغه شی چې په ټول دنیا کې عالمي تجارت لري او نه لري، دا خورا غټ خبره ده. نو هغه شی چې عالمي تجارت لري دا یو حکم دی، چې عالمي تجارت نه لري هغه بل حکم دی. دا عالمي تجارت نه لري په دې خاطر دا بل دلیل د حرمت سو. دریم دلیل د دې د حرمت دا دی چې د امیر المؤمنین د خاصه په دې باندې بندیز راغلی دی. زموږ د شریعت مقدسه قاعده دا د قانون دا دی که چیرې پر یو مبحث باندې د امیر المؤمنین د خاصه د اسلامي امارت د خاصه د امیر د خاصه په دې باندې بندیز رالی، امر رالی، د شی باندې حرام ګرځي. دا یو نکته. دوهمه نکته د دې دا د دوهمه خبره دا و چې هغه کسان چې د مثال په تور باندې تریاک خوري یا څکوي یا دې ته ورته شیان، هغه شیان چې دې څخه پیدا کېږي، دې څخه تولیدېږي، هغه شیان چې دوی خوري، د دې حکم څه دی د اسلام طریقه څخه؟ یعنی پر دې باندې باید سره کوم دې څه باید کوم معامله وشي، حد باندې جاری سي که په دې باندې تعزیر راسي. اوس پر اوله مسله باندې چې اوله مسله ما درته وویله چې هغه مسله چې موږ د تریاکو د حرمت دپاره چې موږ کوم دلایل پیش کړل چې د دې دپاره مو درې دلایل پیش کړل. یو دلیل په دې کې دا و چې عالمي تجارت نه لري، دوهم دلیل دا و چې بیانیه د دوی ذات حرام دی، دریم دلیل دا و چې په دې باندې د امیر المؤمنین د خاصه په دې باندې څوک راغلی دي، هغه باندې راغلی دي. د دې لپاره یو لږ لنډ حواله وایي وروسته بل بل کې ته زوم کما فی الدر مختار وصح بيع غير الخمر مما مر ومفاده سياحه البيع الحشيش والافيون وفي الرد مختار قوله وصح بيع غير الخمر اي عنده خلافهما في البيع والضمان، لكن الفتوى على قوله في البيع وقوله ان البيع وان سهل لكنه يكره كما في العنايه، وهكذا في فتاوى كامليه، وهكذا في الرد محتار، وهكذا في مقالات العثمانية. والثاني أنه إذا صدر حكما في مسألة مجتهد فيها فإن حكمه رافع للخلاف، بمعنى أنه لو صدر هناك أمر قانون من حاكم مسلم في مسألة مجتهد فيها وجب امتثاله على العام ولو كان خلاف مذهبهم. دغه عبارت خلاصه ده که چیرې په یو مجتهد فيه مسله کې امیر د مسلمانانو فتوا ویستله، که څه هم هغه شی زموږ په مذهب کې جایز وي، خو بیا هم هغه شی څوک هغه حرام ګرځي. وهكذا في در مع الرد مكتبه بشريه قندهار، وهكذا
وهكذا في تكملة فتح الملهم، وهكذا في حاشية تحتوي، او وهكذا في فتاوی کاملیه. او راځو دوهم جز مرداد الودرلی چې دغه کس چې دغه پیلان دی پروینو باندې، فاپینو باندې، فتایاکو باندې، په نشي توګو باندې د دې څخه کم شان جوړ شوی دي، په دې باندې اخته وي. دغه کس حکم په اسلام کې څه دی؟ دغه ته باید موږ څنګه حکم ورکړو؟ یعنی په دې باندې موږ څنګه فیصله باید وباسو؟ د دې چې دی همدر صاحب د دې حکم په اسلام کې هغه څوک دی حد نشته ور باندې، دا تعزیر دی پر دې باندې. هغه کسان چې پیلان په دې شی باندې اخته دي، په دې شانو په دې نشي توګو باندې اخته دي، دوی ته باید د اسلامي امارت د خاصه څوک ورکوي چې تعزیر ورته ورکوي. مسله دا ده هغه شی چې کتی حرام دی، لکه د مثال په تور باندې شراب کتی حرام دی. کچيري یو چا وچښله شراب، کچا شراب وچښله، دغه سړي ته به خامخا پر د باندې به حد عملي کیږي که نشه سو که نسو. او هغه شان چې منسوسي نه دي پر منسوسي باندې قیاس دي، منسوسي نه دي پر منسوسي باندې قیاس دي. هغه شان چې دي که هغه چا وچښله، که هغه چا استعمال کړله، معنی کشه کړله، په دې کې بیا حد نسته، په دې کې څوک دی؟ په دې کې تعزیر دی. یعنې دې کسانو ته باید څوک ورکړي؟ تعزیر ورته ورکړي. کما فی موسوعة الفقهیه جلد 25 صفحه 4 يحرم تناول البنج والافيون والحشيش ولا يحد شاربها عند الجمهور الفقهاء بل يعزر. وهكذا في فتاوى كاذي خان على هامش الهنديه. وإذا سكر من البنج اختلف في وجوب الحد عليه أرسي أنه لا يحد. وهكذا في الدر المختار على هامش رج مختار. ويحرم أكل البنج والحشيش وهي ورق القنب والأفيون لأنه مفسد للعقل ويسيه عن ذكر الله ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لكن دون حرمة الخمر فإن أكل شيء من ذلك لا حد عليه، فإن من أكل شيء من ذلك لا حد عليه وإن سكر منه بل يعذر بما دون الحد. وهكذا في در المنتقى جلد 2 أو صفحة 370. وهكذا في مجموع الأنهور صفحة جلد 2 صفحة 370. وهكذا في الدر المختار على هامش رج مختار صفحة جلد 5 صفحة 309. وهكذا في الرج محتار جلد 5 صفحه 309. او دا او فاتسو بل دا خبره همدر صاحب چې اسلامي امارت چې راولار سو دا فیصله ویسله چې تاریخ دی بند سي صحیح سو. دا د مثال په تور باندې کوم و ارزو چې دغه څونه ګټه رسولې ده او په لحاظ باندې دي چې موږ د هلمند حالات مو معلوم دي او فاتسو دا څونه موثره تمامه شوی ده، د اقتصاد د لحاظ څخه څونه موثره تمامه شوی ده، او دغه رقم د امنیت د لحاظ څخه څومره موثره تمامه شوی ده، دغه رقم د کورنۍ جنجال د وې څخه څونه موثره تمامه شوی ده، دغه رقم د خلکو د ستړیا او د دې څخه څونه موثره تمامه شوی ده. ډیر جهتونه لري. کله هلمند نور ولایتونه موږ د هغه منطقې سره پرتله کو چې په هغه کې تاریخ ډیر کم دی، یا ونه یا بيخي ونه یا کو ډیر کم و. د هغه کسانو اقتصاد تر هغه منطقې تاریخ له اقتصاد سم دی یاو، او په هغه منطقه کې چې هغه تاریخ په شکل کېدل چې د دوی شځواني و شبروري په هغه وخت کې دغه تاریخ چې په کوم منطقه کې کېدل دلته پورونه ډیر و، ام جنجالونه ډیر و، ام د خلکو سړیا ډیر و. د دې ګټه کې 15 کسان خوري، خو 15 کسان هغه په تاوان کې دغه څه سره روان دي. د خدای تعالی د انسانانو پورونه په دې خاطر باندې کول شته و ذکر کړم تاریخ کرمه، یعنی د سینې چې وسلی هر سړي دته جرأت ورکاوه د دې د حرمت د فارغ دلیل دی چې خلکو ته جرأت ورکاوه، خلکو ته خوند ورکاوه، خلکو خاري لري په شکل چې بس تاریخ کرمه نو سفر والي پر ما باندې پور باندې واخې شو دی وکتل په هغه منطقه کې تاریخ ته کړل کېدل، په هغه منطقه کې تر هر ځای پور وړي ډیر و، تر هر ځای ټول ولایتو پور وړي ډیر و. معنا موږ په هلمند کې زراعتي مځکې لرو، د دې پر ځای باندې چې موږ ولاړیږو تاریخ کوو، د دې پر ځای باندې موږ نور زراعتونه لرو، د دې پر ځای باندې د زراعت په بخش کې موږ یې شان روز موږ ځکه د هلمند ټول زراعت جوړ دي، بلکې د ټول افغانستان چې د ځکه وزارت شه جوړ دي ما چې تاریخ څخه. او بل د خلک د حساب د ځان سره وکي دا خلکو چې د غشل کاله تاریخ وکړل یا د 15 کاله وکړل یا د مثال په تور باندې 15 کاله کې چې د تاریخ راکېدل د خلکو سره د تاریخ څو وکړل او د خلکو په د تاریخ څو وکړل، تر کومه ځای د خلک ولاړه چې اوس موږ فیصدي راواخلو، فیصدي موږ راواخلو په 100% کې هغه کسان هغه علاقې اشتراک کړل، په هغه علاقو کې 0% یا 10% د خلکو اقتصاد برابر دی، اتیا یعنی 20% د خلکو اقتصاد خراب دی. او په نور د افغانستان ولایتونو کې لکه د مثال په تور د شمال ولایتونو یا نور ولایتونو چې په هغه کې یا لکه د مثال په تور بایغست یا هرات یا د ولایتونو چې هغه زراعتي ولایتونو و تاریخ نه کړل، الته دغه دی، الته دغه ډیر کم دی، یعنی الته د خلکو اقتصاد ډیر برابر دی، بل د خلکو اقتصاد ډیر خراب شوی دی. بله مولوی صاحب
راځو دې ته که مواد مخدر پلورونکو ته لکه شراب، هیروین او ټابلیټکا شریعت باید څه ډول سزا ورکړي تر څو د دې ناوړه عمل مخنیوی وشي؟ جناب همدرد صاحب تاسو د دې پوښتنې په جواب کې به دا ووایو چې زموږ فقهاو ټول لیکلي دي دا کوم کتابونه چې ما تاسو ته په حواله کې پیش کړل چې زموږ د مذهب دغه معتمد او مشهور کتابونه دي هغه دا لیکلي دي چې دغه تعزیر چې چاته ورکوي کېږي یو حد دی، د حد اندازه کتابو ټاکلې ده، او بل دا چې تعزیر چاته ورکوي کېږي دا تعزیر چې دی هغه مفوض او امیر لري، هغه امیر چې څونه حد ته څونه جزا د تکشیر شوله څونه اندازې د تکشیر شوله په ما هغه اندازې باندې عمل کیږي. برکه مابسو د مثال په تور باندې او کله غره کوم وهل و دغه تعزیر چې دی دا د اسلام د طریقه څخه د اسلام نظر څخه د امیر ته حواله دی او حواله هغه حواله چې دا کوم مجدي کړی یعنی صلاحیت د امیر دی، صلاحیت د امیر دی، امیر کولای شي اصلا تعزیر د توقع ورکړي. ډیره مننه کوم مولوی صاحب. خیر شیخ صاحب کله راټول چې د مواد مخدر د استعمال د کورنیو پر اقتصاد څه اغیز کړي؟ د مواد مخدر استعمال پر د کورنیو پر اقتصاد باندې لکه مخکې چې حکیمي صاحب خبره وکړله واقعا هغه پر ډیرو خلکو باندې بدې اغیزې کړي دي. اوس موږ او تاسو د دې علاقې او په دې علاقه کې موږ او تاسو ګرځېدلي او خلکو به پورونه کول د دې لپاره چې تاریخ مسم سي پر تاریخ به سم نسوله پر خلکو به په دوم په دریم او په څلرم او په نیمایي باندې انبار نیول او یوي به کول اقتصاد د دې سره خراب سو او سم نسو. هغه خلک چې په مواد مخدرو په تجارت باندې اخته دي کده هغه څخه واقعي سړی پښتنه وکي نو یو پلا پیسې پکې ګټلي وی دوم ور بیا خلکو ځنیوړي کچغبرانو ځنیوړي نور هیوادو ته نو اقتصاد د اسلام د نظر موږ نبی کریم علیه السلام په دې باندې امر کړی چې موږ خپل اقتصاد سم کو او اقتصاد سمول هغه په یو داسې نفقه باندې په یو داسې روزي باندې په یو داسې مال باندې چې هغه مال کې ضرر بل چاته نه وي. اول خو په دې باندې اقتصاد سم سوی نه دی، موږ او تاسو ټول وینو کله بزګر اقتصاد سره خراب سوی دی او کله تجار او د کچاغبر اقتصاد سره خراب شوی دی. ما شوا د بعضی خلکو څخه چې د هغه به اقتصاد سره سم شوی وي خو اقتصاد د مواد مخدرو په کشت او په استعمال باندې واقعا خراب شوی دی کسړي حقیقت خبره وکي. او کسان چې مواد مخدر باندې اخته وي یعنی روج دی د دوی پر عبادت باندې څه ډول اغیزه کړې ده؟ عبادت خو تاسو ته معلومه ده، عبادت هغه خلق چې مواد مخدر د هغه استعمال کوي، مثلا هیروین وی، مثلا تاریاک وی، کوکافین وی، ټابلیټکا ګولۍ وی او یا چرس وی او یا نور دغه سی مواد وی چې هغه د بدن هغه سره سستیږي نو هغه په عبادت باندې کم خوند اخیستی وي. موږ تاسو لیدلی دي چې کله د جمعات وخت راسي د المنځ نه کوي، چې کله د المنځه وخت راسي په کور کې بيدی وي، چې کله د المنځه وخت راسي د پنشو باندې روج دی پنشو باندې اخته وي. مطلق د عبادت تخوا څخه شاګرځولي وي او عبادت پرې شي وي. ځکه د عبادت شوق چې د یو چا سره پیدا شي، د عبادت مینه چې د یو چا سره پیدا شي نو هغه بیا د مواد مخدرو د استعمال څخه ځان ساتي تر څو په عبادت کې دی هغه سستی ونه کی. ځکه موږ د شریعت مقدسه او مسلم دا ده چې کله یو سړی نشه د نشې په حالت کې د هغه اندامونه سستیږي نو بیا دغه سړی او داس ماتیږي، دا او داس مات په دې وخت کې بیا د منسوک دی مکروه دی المنځ سین دي تر څو پرې چې بیا دی او داس تازه کوي. او هغه سړی چې په نشې مواد باندې اخته وي طبيعي خبره ده چې هغه به د او داس لحاظ نه وي ساتلی، هغه به د خپل پاکي جامې لحاظ نه وي ساتلی، هغه به د وخت لحاظ نه وي ساتلی نو عبادت به بالکل هغه کمزوري وي. او د مسلمان او د کافر تر مابین فرق هم دا دی چې مسلمان المنځ کوي پر خپل وخت باندې کوي او کافر نه کوي. نو خدای نه خسته په دغه کې د مسلمانانو عادت او د مسلمانانو هغه عظیم عبادت چې المنځ هغه د دوی څخه پاتې شي. ډیره مننه کوم شیخ صاحب، خیر اوسئ، خوشاله اوسئ. مولوی صاحب کچيري د کور مشر په دې ناوړه په دې باندې بوخت وي یا اخته وي پر کشرانو باندې به اغیز څه وي، انسان اغیز درلودل شي؟ همدرد صاحب دغه شان لکه د مثال په تور باندې سګریټ سوله، نسوار سوله او یاداش سوله چې هغه نشي توکي سوله په دې باندې کچيري داسې چې د کور مشر ور باندې اخته سي دا د کشران لپاره د لارې خلاصېدل دي. بیا خصوصا په داسې ناوړو شانو کې چې په افغانستان کې ډېر کسان یې د مثال په تور باندې په خارج کې موږ د دې امثال ووینو چې ډېر کسان ور باندې اخته دي. د دې غټ حامل دا سوي چې د کور مشر باندې اخته سو کشران ټول په هغه شی باندې اخته کېدلی سي. دا یو او پاتې سوله
اوس نو د مثال په تور باندې کې د شي کسان راځي چې په دې عمل باندې گرفتار شي چې هغه خپل ځان یو اندازه کنټرولولای شي ورسته چې کشران ور باندې اختصول بیا موږ په خپل وطن کې د دې ډیر امثال لرو چې د کسان و چې د کور مشر په یو عمل باندې اخته د چرس په عمل باندې اخته بل اخره په پای کې نتیجه دار وته چې د ټوله کورنۍ رویانس ولا ټوله کورنۍ در بدر سو تقریبا زموږ د سنجدي د معلوماتو خلک د موږ معلومات لرو ټول کورنۍ در بدر سو کشران حتی چې دغه سړي چې د چرس کوله په چرس باندې اخته ول مسیان لا په دغه بد عمل باندې وسره گرفتار وسره اخته سول او بل په دې کې دا شی راځي هغه د کور مشر چې په کم سن سالو باندې اخته په کم سن باندې یعنی په کم سن سال باندې دی په دې عمل باندې گرفتار وي ورسته چې کشران په دې عمل باندې اخته سي په دې کې د کشران راځي چې حتی ډیر عمر ډیر کمی هغه کسان چې په نشه باندې گرفتار سي زموږ کې بوایي چې دغه کس چې د انسان په وجود کې درې شانستان درې انسان د انسان په وجود کې لرو چې یو دماغ دی یو اینه ده او بل زړه دی درې انسان لرو په چیرې دا په دې شي نشي توکو باندې اخته لکه نسوار سره سګریټ ولا خیر دا خو د ادنا مسله ده او دا رقم سیوزه چرس ولا او یا شس ولا یا کوکاکین ولا یا نور یا تورته چې د تاریخ څخه جوړ شوی شاندي کله دې باندې اخته دا ارتباط په طبي لحاظ باندې چې د زړه د دماغ د نه فهمه کې د ارتباط خرابوي دا ارتباط چې خراب که خدای نه کړه په دې کشران باندې اخته ولا په کشریت طبقه کې د مثال په تور باندې ولسکلنی اتلسکلنی تر شل کلنی پر دا کور باندې اخته ولا دا بیا تر اخرت نسبت شوالي هغه په ولر سینو سال باندې لاخته سوي وي چې دا هغه د اعضای ریسه په تقوی کې راغلي وي په مشونه ما کې نه وي یعنی په دغه وخت نه مثلا فرض کې یو سړی په سلیوش کلنی باندې په عمل باندې گرفتار شي کوم ته تیبو د لحاظ څخه ولې زې اعتراض چې یو سړی په سلیوش کلنی باندې په عمل باندې گرفتار کیږي یا کال یو نیم کال وکړي په شوالي شي کله شل کال څخه دی خاطر په دې 15 کلنی او 14 کلنی ولس کلنی باندې څوک په عمل باندې گرفتار ځای باندې سره شوالي ولی په دې خاطر باندې چې داغه اعضای ریسه په دې وخت د نو شو د نمو د احقاق وخت مخ رواني پر وخت کې د ځان سره ښه جذبوي نو پر کورنۍ باندې د مشر داسې بد عمل ډیره بد اغیزه کوي ډیره مننه مولوي صاحب د نشي توکو په اړه د علماو باندې پوزه مشران مسؤلیت څه دی تر څو د په مخنیوي کې باید څه رول ادا کړي ځکه علما او قومي مشران خلک دی په ټولنه کې د نورو هغه په پرتله ژغ اغیزناک دی همدار صاحب د علماو مسؤلیت د شریعت مقدسه د طریقه څخه هغه دی چې هغه علما چې هغه باندې پوز علماوي او هغه علما چې د هغه منبر پلاس کی یعنی هغه علما چې د هغه منبر پلاس کی وي او فاتسو د هغه اواز تر نور مسلمانانو پر رسیږي داسې یو عمل چې هغه په شریعت مقدسه کې ممنوع وي او هغه مغدر وي هغه انسانان ته ضرر رسوي او فاتسو بیا پر دغه باوجود باندې د امیر المؤمنین فیصله وسره ملګری سي چې د امیر المؤمنین فیصله یو مباح شی په ممنوعه یعنی په حرام کې راولي ګرځي حرمت یې اړوي په داسې وخت کې د علماو مسؤلیت دا دی چې د خپل منابرو د خاصه او د خپل طریقه څخه د خپل منبر څخه د خپل بیان څخه مکمل د مسله خلکو ته ورسي او په صحیح معنی باندې د مسله تشریح او خلکو ته او دا د افغانستان ولس شری دا خو عقیدوي ولس دی دا خو شریعت مقدسه ته عقیده لري د علماو اقوال ته عقیده لري علما به د خلک په صحیح معنی باندې فوکي دلته یو تعداد مردسي په دې مشکل کې موږ اګیر سولو نن خو الحمدلله هغه ورځ چې حق او حق ته رسیدل شي پر ان میز باندې پر امن بر باندې سړي حق ویل شي موږ یو وخت په افغانستان کې په دې حالاتو کې راګیرو چې موږ حق ویل نو دا یو مسله دومره خبره دا وکړه بچا حق وایي حق پولی کېدل نو حق تطبیق کېدل نو دا خو نن الحمدلله اسلامي امارت اسلامي نظام دی علما باید دغه مسله مکمل تر خلکو ورسوي او په دلیل باندې باید ورسوي موږ د یو کتاب حواله نه هر سړی چې زموږ څخه په دې کې هر څومره اولی غواړي موږ ورته ورکوو چې دا د شریعت د مقدسه طریقه څخه دا حرام دي دا یو شی چې حرام سو اوس خلک بل هیڅ دلیل نه لري په افغانستان کې دغه دلیل د خلکو دغه دلیل دی چې د شل کاله د 10 کاله د 15 کاله د 30 کاله د شی روانو نو خدای 10 کاله د 15 کاله د 30 کاله چې موږ امیر نه درلودلې اسلامي امیر نه درلودلې وخت کې چې زموږ په ځاري نظام کې په وکلنۍ کې موږ امیر اسلامي امیر پیدا کی ولی باندې ولا راشم فاصله نو خلک په دغه مابین مې دلیل نه وای چې په دغه وخت موږ اسلامي امیر نه درلودلې او په دې وخت دغه سړی نو چې څوک تر لاس ونیسي چې دا کار مکو نو هڅه ډیر کارونه کېدله دا خلک یوازې په دې تاریخ باندې دلیل نه وای د انسانانو کورونه شریدله د انسانانو عزتونه خرابې د انسانانو مالونه ورکېدل انسانانو ویني تویدل نو اوس که په هغه شل کال کې د خلکو ویني تویدل نو خلک وای چې د شل کال د ویني تویدل نو هغه وخت نه حرامي اوس حرامي سولې نو هغه وخت حرامي چې خلکو کول وسم حرامي دي دغه تاریخ چې اسلامي امارت په اول قدم کې راغلی او اسلامي امارت باندې کړه د شریعت مقدسه ورڅ خې باندې کړه په دې
مابین کې د 20 کاله یا د 25 کاله دغه تیر نظام جمهوریت نظام راغلی وو، لاس لاسو خلکو شریعت نه کتل، خلک هر څو خپل په تقاضا او خپل په نس باندې روان وو. هغه خلک یا د شوش مثال په تور باندې د یو ضرورت په خاطر باندې به علما راتله یا د زکات اخیستي، او یا دلته یو بل مسله مرو د مسله باید موږ وایو اشاره باید مسلې ته مو کو که څه هم د مسله تر شنه وای کېږي. دلته اوس خبره ده دغه د تاریخو د کړ زکات ورکول څنګه دي. دلته موږ مشکل د ازګي جوړ کړی دي. خلک دا دلیل وایي چې دا شی حرام او شنه د ملایم د زکات ولې اخیستي. خدا خبره کوي شنه ملا صاحب دا چې حرام په وخت زکات ولې اخیستي. زکات یې اخیستي او نن وایي چې دا حرام دي پر منبر باندې ولاړ دا پیسې ورکړي. زه دا وایم چې دلته په شریعت کې موږ په دې نقطه باندې دا منتخب باید موږ واضح کوو. دلته یو دا خبره ده چې دغه د تاریخ یا د چرته زکات ورکول څنګه په شریعت دی پوښتنه ده. د دې لپاره جواب دا دی چې په شریعت کې د تاریخ یا د چرته د دې زکات ورکول او یا د مثال په تور باندې په دې ورکو باندې کاروبار کول یا دغه سړي څخه کور کول یا دغه سړي په دغه ورکو باندې مسجد جوړول یا په دغه ورکو باندې مدرسه جوړول یا د روپی فقیر ته ورکول. حتی رج محتال کلی دي وای کچیر یو شی حرامي دغه حرامي روپی دي او مسکین ته ورکړي. مسکین ته ورکړي. مسکین ته چې ورکړي مسکین کته ته دعا وکړه ام په کافر کیږي یاو کبل چې امین باندې واغم په کافر کیږي. د درجه محتاج سره مسله سره عبارت دی محتاج دا خو دا نو دا یو خبره دلته وځو خبرونه ورځي کوو. نو دلته یو دا خبره ده چې د 20 کاله یا د 25 کاله د علماو د زکات اخیستي. نو دغه زکات اخیستل څنګه یاو یا دغه سړی چې د زکات ورکوي یا مسجد ور باندې جوړي یا مدرسه ور باندې جوړي دلته دوی خبرې دي. یو ذمہ واري ده چې یو چا په حق باندې ذمہ ده ستا د چا حق په تا باندې پاته دی. صحیح سو یندو دی په تا باندې روپی باندې خطبه ورکړي ولو که غمال د یندو دی خصاص ذمہ ته ورکړي. یو د ذمہ خلاصېدل دي چې خلکو ذمہ خلاصوله. د ذمې د خلاصېدو لپاره ثابته ده خبره چې د چرته زکات هم باید وځي ځکه د ذمې خلاصېدل دي او پاته سو د تاریخ زکات هم باید وځي. د ذمې خلاصېدل دي یا د مدرسې جوړېدل یا مشه د ذمې خلاصېدل مسله وه. دا خو دا پاته دا مسله سوله چې نفسي اوس دا شی سره هم دی دا شی سره هم دی پخوا خو په دې کې د خلکو شک وي یا به نه وو. اوس خو خبره ده زموږ شریعت مقدسه لیکلي دي. د مسلې اولې زه ټولې درته وایم د دغه مسلې ټولې اولې زه درته وایم زموږ شریعت مقدسه لیکلي دي. و یو سړی راولاړېږي په خپل صحیح مال باندې ته مثلا راولاړېږي په خپل مال باندې خپل کاروبار کوي او دا کاروبار هم جایز کاروبار کوي. ممنوع دی دا کاروبار عامه دکانداري کوي بوتلان راوړي اوبه راوړي مدني اوبه راوړي دا شان کوي خپل دکانداري کوي. اسلامي امیر راولاړ سو اسلامي امیر چې راولاړ سو قرار دغه ستا کاروبار یې بند کړي. په څه خاطر باندې؟ په دې خاطر باندې بند کړي چې نور خلکو ته ضرر و. یو صورت. دوهم صورت یې دا دی هېڅ چاته ضرر نه و د بغض په خاطر یې بند کړي. دا کار امیر بند کړي. دوه صورت صحیح سو. او دریم صورت دا دی چې یو شی یو څوک مکروه دی صحیح سو یا حرام دی لکه تاریخ حرام دی دا شی حرام دی په دې کې امر راولاړ سو بندیز ور باندې ولګوي. په دروس صورتو کې امر واجب دی دا شی بندیز په دروس صورتو کې امر واجب دی. اوس که خلک دغه دلیل وایي چې دا شل کړه د تاریخ له وصي امر نور سره سیده بیخي مناسب زکات هم اخسی پروانه دي تا تم چانه ول چې ویلې کړی تاجر تم چانه ول چې ویلې کړی کچاکبر تم چانه ول چې ویلې وړي اچاتله چات سنویل سیدا ګرد د مکمله معاملې روانه و طالب مخسی مجاهد مخسی موټر هم پرانی وي سکیل هم پرانی وي راکټ نه کارونه باندې کول. نن خو د امیر امر سره ځای سو موږ ګوره موږ دلته درې صورت لرو. ما ته ول چې یو هغه مال دی چې سړی خپل په مال باندې جائز کاروبار کوي یو امیر یې باندې په دې خاطر چې خلکو ته ضرر دی یا خلکو ته ضرر نه باندې کی. دا دوه صورت دریم صورت دا چې شی حرام برای امیر باندې په دروس صورتو کې اطاعت واجب دی. مسلې دا غدي کما فی الدر مختار علی همیش رج مختار جلد وهم صفحه يوصل دعاء اویم تجب او طاعه الامام فيما ليس بمعصيه او هكذا في الدر مختار على هامش رج مختار جلد وهم صفحه 300 او حاشيه فتاوي عثمانيه وفي شرح الجوهرات تجب اطاعته فيما اباح الشرع وهو ما يعود نفعه على العامه وقد نصوا وهكذا في الاشباه والنظائر جلد اول صفحه يوصل وبنزوسم وهكذا في التكمله دفة الملحم جلد وهم او صفحه 2
1991 وهكذا في الفتاوى العثمانية جلد ريم صفحة 91 وهكذا في أحكام القرآن بحوالي حاشية فتاوى عثمانية جلد ريم صفحة 90 وهذا الحكم أي وجوب طاعة الأمير يختص بما إذا لم يخالف أمره الشرع يدل عليه سياق الآية فإن الله تعالى أمر الناس بطاعته وبطاعة أولي الأمر بعدما أمرهم بالعدل في الحكم تنبيها على أن طاعتهم واجبة ما داموا على العمل وهكذا في تفسير مظهري وهكذا في بحوث في قضايا فقهية وهكذا في جديد فقهي مسائل په ټولو کتابو کې دا مسله راغلې ده په ټولو کتابو کې اوس مراوړې ورته خو د مسلې دې تراوته چې هغه شی چې خلک خپل په مال باندې کوي یاو او هغه د خپل په شخصي مال باندې کوي شخصي کاروبار ولري هیڅ مشکل ونه لري لا امیر کولای شي باندې کې نو د خلکو د فار وسهغه دلیل نسی ګرځیدلې چې دوی په خواویل چې کاتریاک نو کافران ما د مخه خلکو ویلي دا خبرې کړې نو علماء مسلط داري علماء مسلط چې د خلکو د فصیح مالامه سر خلاص کې شو ورګوره تا چې د شرکت د کاروبار کوي یا د 15 کال د کاروبار کوي په دغه وخت کې نمو اسلامي امیر درلودلی نمو د احکام تطبیق کولای سو نمو احکام ته چاپری رسولای سو ډېر مننه مولوي صاحب کور ودان نو خبرونه ورستي شي بیري شیخ صاحب محترم تاسو پیغام هم څه دی په خاص توګه دینی علما او قومي مشران ته د نشي توګه د مخنیوي په تړاو زما پیغام د یو عالم دین په صفت باندې خپل علما ورونو ته او خپل درنو او قدرمنو بانفوذ او سپینجرو مشرانو ته هغه دا چې الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هر یو استاد الله پاک وي چوفان دی او هر یو مسؤل د خپل رعایت څخه دی نن که علما پر منبر باندې هغه خلق تخپل आवाज او چت کی ترسو خلق او ټولنه علما د خلق خپل د ځان ورونو بولی او خپل د ځان عیال او بولی او سپینجری او بانفوذ قومي مشران قدرمن سپینجری هغه د خلق خپل بچان خپل اولادونو بولی او د حکمت په تقاضا باندې دوی د مخدره موادو د استعمال څخه د کش څخه د تجارت څخه د ټولو څخه بند کی او ضرورونه ورته واجه کی زه فکر کوم چې دا کار ورکیدونکي او خلق د فساد څخه لري کیدونکي او جامعه د اصلاح او خاطرونکي ډیره مننه شیخ صاحب کور مودان مولوي صاحب تاسو هم ډیره مننه کوم جزاكم الله احسن الجزاء هم درته الله موصل ډیره عزتمنو او قدرمنو اوریدونکو د ونی باس خبرونه هم دومره په دې خبرونه کې دوه تنه جید علما کرام هر یو لکه شیخ محمد سیدی او مولوي محمد نسیم حکیمی صاحب له دوه مېلمنو څخه مننه کوم تر بل خبرونه پر استاد درانه خدمت ته حاضرېږو پر مهربان الله مسپار